بسم الله الرحمن الرحیم. نن به خبرې کوو جناب په یو بل ښکلي سیز باندې، یو خشکه میوه، ډرای فروټ، والنټ، اخروټ یعنی غوز چې کوم دی، اخروټ په ټوله دنیا کې یو بهترین سیز دی. په مختلف خوراکونو کې استعمالیږي، سویټ ډیشز کې استعمالیږي، همداسې خوړلی کېږي. مختلف دا میوې چې راجمع کې خشکې میوې د هغې چې کوم میکس دغه وي فروټس وي، ډرای فروټس په هغې کې استعمالیږي او ډېره ښکلې یو خوش ذایقه شی دی چې مونږ یې په خپلو الواګانو کې په سویټ ډش کې مختلف سیزونو کې استعمالوو. همداسې دا چې ماتې او خوري نو ډېرې زیاتې فایدې دي. نو نن زه تاسو ته فایدې وایم چې د غوزانو فایدې څه دي. یو فایده ټولو ته معلومه ده او هغه دا وایي چې یاره دا غوز چې کله مات کړي د دې دا کم مغز چې کم دی، کم د خوراک والا حصه چې کومه ده پوستکي نه علاوه دا د مزغو په شان ده، یعنی د دماغو په شان ده او یقینا چې دا دماغو ته طاقت هم ډیر ورکوي. او یقینا دا بالکل ټیک خبره ده چې د اعصابو طاقت لپاره، دماغو طاقت لپاره چې څنګه بادام، کاجو او دا مختلف شیزونه کاشکاش دا ډیر زیات ضروری دي. دغسې غوز یعنی اخروټ دماغو له نروز له ډیره زیاته فایده ورکوي. وجوهات دا دي چې په دې کې کوم سیزونه دي، خصوصا په دې کې منرالز ډیر زیات دي، په دې کې دې نه علاوه وایټامین زیات دي، په دې کې ټریس الیمنټ زیات دي، په دې کې اومیګا 3 آیل زیات دي. نو دا ټول سیزونه که تاسو راجمع کړئ نو یوازې داسې نه چې دا به تاسو له صرف اعصابو له فایده درکړي، د دې په وجود باندې هم ډېرې زیاتې فایدې دي چې دې کې انټي انفلیمیټري افیکټ شته، دې کې انټي اکسیډنټ افیکټ شته. د اومیګا 3 د وجې نه دا ستاسو د بدن کولیسټرول، ستاسو د بدن غوړ دا کموي، وزن کمولو کې مددگار دی، شوګر بلډ پریشر کنټرول کولو کې مددگار دی. نو که دا تاسو استعمالوئ، که د شوګر مریضان دي، که د بلډ پریشر مریضان دي، او خصوصا هغه خلکو ته چې کومو ته د زړه تکلیفونه دي، د زړه مسلې دي، نو هغه خلک یې که استعمالوي نو دا انتهایی زبردست چیز دی. او زه به تاسو ته ایکسپلین کوم، دا به تاسو ته وایم چې ولې زه دا وایم چې د زړه مریضانو لپاره دا یو ډېر ښه چیز دی. بیا هغه خلک چې وزن کمول غواړي نو هغوی که د خپل خوراک نه کاربوهایډریټس وباسي، خواږه ترې وباسي او داسې مختلف قسم څیزونه لکه چې کوم کې کاربوهایډریټس ډېر زیات دي هغه لرې کړي، او د کاربوهایډریټس نه علاوه په پروټین ډایټ باندې معمولی شان فیټس، لږ شان ښه فیټس هغه استعمالوي، نو دې سره د هغې وزن کې هم کمی راځي. نو که هغه خلک چې کوم د هیلث باره کې ډېر زیات کانشیس دي، د خپل وزن باره کې، خپل فټنس باره کې، که هغې جیم کوي، که هغې ډایټ کوي، چې هر څه کوي، نو هغې دپاره دا ډرای فروټس کې غوز یعنی اخروټ دا انتهایی زبردست چیز دی. اعصابي طاقت، د پټو طاقت، دې نه علاوه چې څنګه تاسو ته ما وویل چې د شوګر او د بلډ پریشر کنټرول کول، د دې ریګولیشن. بیا د شوګر او بلډ پریشر زیاتر مریضان د زړه مریضان وي، د هغې ته د زړه مسلې هم وي، نو دې سره چې شوګر کنټرول وي، بلډ پریشر کنټرول وي، سرکولیشن ښه وي، نو د زړه صحت ورسره اټومیټیکلی ښه شي. بیا یو ایډډ بینیفټ، یو ایکسټرا فایده پکې دا ده چې دې کې اومیګا 3 آیلز دي او هغه ستاسو د بدن کولیسټرول، ستاسو لیپډ پروفایل یعنی ټرایګلیسرایډز وغیره دا څیزونه دا کموي. دا چې را کم شي نو یقینا چې د زړه مریضانو ته مسلې هم دغه وي چې د کولیسټرولو مسله وي ورته، د ټرایګلیسرایډ مسله وي ورته، د وینې د غوړو مسله وي ورته، دې سره هغه ډېر زیات کم شي. او ورسره چې څنګه ما وویل چې غوز یو مکمل غذا ده چې تاسو ته د بھرپور وایټامنز، منرالز او دا څیزونه دا درته حاصل شي، نو د هغې د وجې نه تاسو یو ټایم خوراک هم شي، ورسره بنده موړ هم شي. نو بیا لږه د هغه څیزونو دپاره نه چې موږ لاړ شو کاربوهایډریټس وخورو یا داسې څیزونه وخورو چې هغه موږ ته وزن زیاتوي. نو که کوم کسان وزن کمول غواړي هغې که د ډرای فروټس استعمال کوي، غوز استعمالوي، چڼه استعمالوي، وسکه میوه استعمالوي، نو دې څیزونو سره یقینا د هغې وزن چې کوم دی عام کمیدی شي. او باقي دا چې غوز شو یا د نور ډرای فروټس چې کوم دی نو دا د صحت لپاره انتهایی ښه څیزونه دي. که موږ یې استعمالوو زموږ د بدن د کم میټابولیک ریټ چې کوم دی، یعنی کم مقدار سره موږ خپل خوراک هضم کو، بیا هغه ابزورب شي، بیا هغه استعمال شي، زموږ په وجود باندې جمع نشي، نو دا چیز په زموږ د بدن په میټابولیک ریټ باندې منحصر ده. نو چې زموږ د بدن میټابولیک ریټ ښه وي، هغه کیلوریز چې کوم موږ واخلو هغې ابزوربشن هم ښه شو، بیا د هغې یوټیلایزیشن یعنی استعمال هم ښه شي، نو هغه کیلوریز زموږ په بدن، زموږ په جګر نه جمع کېږي، چربي نه جوړوي، د جګر چربي یعنې فیټي لیور نه راځي، هغې نه علاوه د وجود چربي نه راځي یعنې وزن نه زیاتېږي، هغې نه علاوه د کولیسټرول او دا څیزونه نه راځي، نو پر رګونو کې نه کینی، دا شوګر بلډ پریشر مسلو نه بندل وي. نو دا حفاظتي او سیز هم دی که تاسو شوګر بلډ پریشر د زړه بیمارۍ نه وي تاسو دا استعمال کوئ، نو یقینا خبره ده چې دې سره به ستاسو شوګر، بلډ پریشر او د زړه مسلې
تاسو نه لري پاتې شي، امیونټي ورسره ښه وي. اکثر لا خلکو ته دا د سینې مسلې وي، دغه دا سیزونه وي. ګوره دا کم چې یخ ملکونه دي دغه دي د ډرای فروټس، دا په دې یخنۍ کې ولې بنده ته مزه ورکوي چې موږ د ماښام کینو ماسخوتن کې کینو چې ډرای فروټس هم خورو، په ګرمۍ کې به دې ورته زړه نه کېږي، یخنۍ کې به دې ورته زړه ډېر زیات کېږي، ځکه چې زموږ بدن چې کوم میټابولیک ریټ دی او ورسره ښه شي، دا خپله ګرمي پیدا کوي بدن کې میټابولیک ریټ چې ښه وي، نو تا ته هغه د یخنۍ اثراتو نه هم بچي او ورسره دا امیونټي بوسټر دی. نو یخنۍ سره چې کومې مسلې تړلي لکه د وایرل ډیزیزز، نزله، زکام، مری او دا سیزونه دا هم ورسره ډېر زیات ښي. نو هر یو شی چې ترې یو روایت جوړیږي یا هر یو سیز نه چې یو رسم جوړیږي یا هر یو سیز نه چې یو عادت جوړیږي، نو مطلب دا دی چې د ډېرې مودې نه خلک لګیا وي فالو کوي، نو هغه په هغه معاشره کې هغسې راشي. نو ځکه دا ډرای فروټس دا سیزونه په جمع کې زیات استعمالیږي چې دغه رسم و رواج هم داسې دی او دغه هم داسې ده چې یاره موسم کله دغه شي د دې موږ ته بدن ته ضرورت زیات وي او دغه سیزونه بدن ته پکار وي، نو موږ ته طلب وي. محترمو، امید لرم چې دا معلومات دا به ستاسو لپاره فایدهمند وي، او که تاسو ګڼئ چې فایدهمند دي نو دا ویډیو نورو سره شیر هم کوئ، خو پهله خپله لایک کوئ او بیا خپلو ملګرو سره شیر کوئ. خپل ډېر خیال ساتئ. الله پامان.